تا پسې هم مرمه تا پسې هم مرمه او ستا په مینه لا مړ کېږم زه چا وجلی یم پروت یم بیا مړ کېږم نه ګورې بیا نشم زغمې نه کوه قاف ته نظم نه ګورې بیا نشم زغمې په زړه نرۍ یم په لږه شان ښکلا مړ کېږم مننه او ته که انکار وکړې او ته که رانه مخ واړوې ته که انکار وکړې او ته که رانه مخ واړوې زه به بیا نه پایم زه به خامخا مړ کېږم د خپل وجود د نزاکت په سوري د خپل وجود د نزاکت په سوري هغه اکثر کینی د خط په سوري مننه چې د اسمان له ډډې پرېوتم نو چې د اسمان له ډډې پرېوتم نو خود به کښېنمه د فطرت په سوري مننه ښاد اوسئ الله دې ستاسو هم عزت وکړي او چې دلته دومره راغلې او موږ له درناوي ډېر زیات خیال ساتئ خبره لکه تلوارو که خو چپ مه کښېنه خبره لنډه که تلوارو که خو چپ مه کښېنه د زړه په سر راله ګزار وکړه خو چپ مه کښېنه د خاموشۍ نه دې بلها معنی راوځي د خاموشۍ نه دې بلها معنی راوځي شونډې دې پرانیزه انکار وکړه خو چپ مه کښېنه. السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یم تاسو خپرونه اورئ مایار د مایار خپرونه مو نن راوړې ده ترناب کلي ته چېرته چې زموږ خوږ ملګری په پښتو ادب باندې مین ډېر ښاغلی عثمان سایر صاحب ژوند کوي په نننۍ خپرونه کې د ښاغلي په ژوند باندې خبره کوو او د دوی د شاعرۍ نه خوندونه اخلو او ډېر محترمه په خپل معیار خپرونه کې ډېره مینه او احترامات ومنئ. ډېره مننه داود شاه درد صاحب الله دې ستاسو عزت وکړي چې تاسو دومره راغلی او زموږ خواله دغه مرکه مو را جوړه کړه ستاسو زیار ډېر د داد وړ دی ښاد اوسئ. مننه سایر صاحب چونکې ډېر مینوال لرئ زموږ معیار کتونکو سره به په ړومبي ځل معرفي کېږئ دې سره خپله لنډه شان پېژنګلو وکړئ. د محمد عثمان مې خپل نوم دی ادبي نوم سایر ادب په دنیا کې په عثمان سایر سره پیژندی شم د چارسدې ترناب اوسیدونکی یم او د پېښور پوهنتون نه مې د پښتو ادبیاتو کې ماسټر کړی او اوس د ایم پیل سټوډنټ یم د پېښور پوهنتون نه. ډېره ښکلې خبره ده سایر صاحب د څومره وخت نه لګیا یې دغه د پښتو ادب دپاره دغه زیار کوئ دغه ټکي راغونډوئ او د لفظونو ښکلا ورله ورکوئ؟ دغه شروعات شو نو زما په خیال چې د 2011 نه زه لګیم هغه وخت کې زه نهم کلاس کې وم د 2011 نه زما دغه کوشش ته دغه زیار دی د ادب خدمت کوو لګیا وم. سمه ده د کوم استاد نه مو لاسنیوه کړې ده که نه ادب ته چې راغلی د چا نه مردیب کاپیا مصرع یا غزل اصلاح کړی دی که نه؟ په باقاعده طور چې دی نو زما داسې باقاعده استاد نشته دی ادبي لحاظ سره البته کتاب ډېر لوی استاد دی او د کتاب نه مو بلا زده کړې کړي دي او چې بیا پوهنتون ته کله لاړم نو هلته چې کومې تنقیدي غونډې کېدې هلته مختلف استادان ناستو ډاکټر عباسین یوسفزی اظهار الله اظهار صاحب ډاکټر بدرالحکیم حکیمزی صاحب نو د هغوی په صحبت کې به چې ناستو هغوی به چې کوم تنقیدي اجلاسونه کول نو د هغې نه موږ بلا زده کړې کړي دي په باقاعده طور زه د کتاب نه علاوه څه داسې استاد نه لرم. ډېره ښه ده سایر صاحب څه به راته ډالۍ کوئ پوښتنې به درنه وخت په وخت کومه خو خپل خوږ لیک را سره شریک کوئ. سمه ده یو کلام به درته ووایم چې غزل دی مطلع یې ده چې زما د ژوند لاره د غم لاره ده زما د ژوند لاره د غم لاره ده لږ انتظار وکړه درځم لاره ده. مننه ماته مدام په بلۍ مه ودرېږه ماته مدام په بلۍ مه ودرېږه څوک به دې وویني د چم لاره ده. مننه هغه د ګل په پاڼه سر ایښی دی هغه د ګل په پاڼه سر ایښی دی هغه ته جوړه په شبنم لاره ده دومره نازکه دراماته نشي دومره نازکه دراماته نشي لکه سویرات په جهنم لاره ده. مننه دومره نازکه دراماته نشي لکه سویرات په جهنم لاره ده. ما د پښتون مزاج سر ښکته نه کړو ما د پښتون مزاج سر ښکته نه کړو مړه که خر سو ژوند د زغم لاره ده. مننه اوس د وطن په شاړو دشتو کې هم اوس د وطن په شاړو دشتو کې هم ترهګري د تورتم لاره ده. مننه مونږ له د امن ناوې نه رادرومي مونږ له
د امن ناوې نه رادرومي زمونږ په برخه د ماتم لاره ده دا شعر بیا ووایه. مننه موږ له د امن ناوې نه رادرومي زمونږ په برخه د ماتم لاره ده او زه به په هغه لاره مړ پروت یم او زه به په هغه لاره مړ پروت یم په کومه لار چې د صنم لاره ده مننه مهرباني او مقته ده چې ما د سایر خبره نه منله ما د سایر خبره نه منله اوس یې په ګفت پسې هم رم لاره ده مننه سایر صاحب نورې غزلې را سره هم شریکي کوي سمه بل یو غزل به درته ووایم مطلب ده چې تا پسې هم رمه او ستا په مینه لا مړ کېږم تا پسې هم رمه او ستا په مینه لا مړ کېږم زه چا وجلی یم پروت یم او بیا مړ کېږم مننه تا پسې هم رمه او ستا په مینه لا مړ کېږم زه چا وجلی یم پروت یم او بیا مړ کېږم ډېره مننه کوم د نه راتلو ستا مرازه اوس ډېره مننه کوم د نه راتلو ستا مرازه اوس درپسې هسې هم زه نن دې که سبا مړ کېږم مننه مهرباني او شعر دی چې دغه وایز له خو خوله ماته کړی چې نه غږېږي دغه وایز له خو خوله ماته کړی چې نه غږېږي دی وایي صبر شو زه پسې همدا مړ کېږم مننه نه کوهي قاف ته نه ځم نه ګورې بیا نشم زغمې نه کوهي قاف ته نه ځم نه ګورې بیا نشم زغمې په زړه نرۍ یم په لږه شان ښکلا مړ کېږم مننه او ته که انکار وکړې او ته که رانه مخ واړوې ته که انکار وکړې او ته که رانه مخ واړوې زه به بیا نه پایم زه به خامخا مړ کېږم مننه مهرباني چې ته که انکار وکړې او ته که رانه مخ واړوې زه به بیا نه پایم زه به خامخا مړ کېږم او مقته ده چې بېګا مې خوب کې لیده چا په خلا کولو سایر بېګا مې خوب کې لیده چا په خلا کولو سایر بېګا مې خوب لیدلو زه جوړ په رښتیا مړ کېږم مننه مهرباني بېګا مې خوب کې لیده چا په خلا کولو سایر بېګا مې خوب لیدلو زه جوړ په رښتیا مړ کېږم سمه غزل درته یو وایم چې مطلب ده چې د خپل وجود د نزاکت په سوري د خپل وجود د نزاکت په سوري هغه اکثر کینی د خط په سوري مننه چې د اسمان لډړې پرېوتم نو چې د اسمان لډړې پرېوتم نو خود به کینم د فطرت په سوري مننه مهرباني او ستا د مشکینو زلفو سوری دی دا ستا د مشکینو زلفو سوری دی دا که شیخ وباسي ریاضت په سوري مننه د انګبینو شونډو سوال ترې کوم د انګبینو شونډو سوال ترې کوم یوه دانه خورم د جنت په سوري مننه او زه چې ژوندی یم او دا زه چې څه یم زه چې ژوندی یم او دا زه چې څه یم دا د یارانو د صحبت په سوري مننه او مقته ده چې ژونده سایر درته د خاړ په غرمه ژونده سایر درته د خاړ په غرمه ناکامه ناست د محبت په سوري مننه مهرباني ډېر ښکلي سایر صاحب ډېر د خوند او د رنګ شعرونه ګرانه مینوالو ته دا خبره هم په ډاګه کوي چې کتاب مو راغلی دی که نه دی راغلی نو څه وجه ده کتاب داسې ده چې زما کتاب ته فلخال داسې اراده هم نشته خو د امپل نه بعد زما خو پخه اراده ده چې امپل وکړمه ښه په سور او بیا د هغې نه پس کتاب راشي نو ډېر به ښه البته یو تذکیره کتاب ته مې موجوده وخت کې اراده شته کیدای شي د خپلې ټولنې د اړخ نه یو تذکیره کتاب ته د تالیف کوم او چاپ یې کړم کتونکو سره د خپلې ټولنې ذکر هم وکړئ زموږ ټولنه د زلکه د بي ستوري ترناب چارسدې په نوم باندې کومه چې د چارسدې اشنغر په خاوره باندې په ترناب کلي کې کېږي او د میاشتې په لومبي اتوار باندې موږ دغه کوو خپل اجلاس کو هره میاشت صدارت یې تاسو کوئ صدارت یې زه کوم بلکل صدارت یې زه کوم ما سره نایب صدر عباد الله عباد دی سیکرټري را سره تسبیح الله هجران دی داسې نور بلا هدي دي ډېر ملګري را سره نو ډېره ښه ټولنه ده زه خو وایم چې د زلمي کل لپاره ډېره دغه ده ځکه چې ډېر د پښتو ادب سټوډنټان او طالب علمان ټول لازم موږ سره ناست وي بلکل سمه ده ګرانه ډېر په زړه پورې معلومات
چونکې موږ سره وخت ډیر زیات کم دی د خپرونې بیا هم ستاسو ډیره مننه کوم چې تاسو مال خپل قیمتي وخت راکړ. مننه ښه دوستي الله دې ستاسو مې عزت وکړي او چې دلته دومره راغلې او موږ هم درناوی راکړه. مننه. ګرانو کتونکو د سایر صاحب د شعرونو نه مو خوندونه واغسته، د هغوی په زندګۍ باندې مو خبره وکړه. زموږ همدغه یو مقصد هغه شخصیتونه هغه ادب ذوقه خلک تاسو سره په دغه شیشه باندې مخامخ کوم چې د پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې نن تاسو ډېر ګران عثمان سایر صاحب واورېده. انشاءالله ډېر ژر به د یوې نوې مرکې سره حاضرېږو. تر دې دمه ورکې کوربه د اوچا درد له اجازت چېرته چې هم یې د خپل ځان او د چاپېرچل ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.